ملګرو زه به اوس راشم دلته به 2 پیکیجونه چې دي دا به انسټال کړم. یو پیکیج چې دی موږ سره SQL Alchemy نومېږي او بل چې دی پي سایکو PG2 په نوم باندې دی ښه. نو لومړی به زه راشم پپ انسټال SQL Alchemy. دا موږ سره انسټال شو SQL Alchemy. یعنې موږ پکې ORM جوړو صحیح ده Object Relational Mapper. نو موږ ډیټا بایندینګ کوو ډیټا ډیفاین کوو ورته د SQL Alchemy په ذریعه باندې صحیح شو. دویم پیکیج چې دی موږ سره هغه اډاپټر دی برجینګ یعنې د Postgres SQL او همدارنګه د فسټ API ترمنځ چې دی برج جوړوي صحیح شو اډاپټر دی. نو زه به راشم هغه به هم دلته انسټال کړم پي سایکو PG2 دا به زه انسټال کړم. دا پیکیج چې دی ما سره انسټال شو ما سره ایرر راکوي. زه به راشم پي سایکو PG2 باینري ورژن درته انسټال کړم. نو دا چې زه انسټال کړم ما سره دا ټول پیکیجونه پوره شوه. اوس به دې نه وروسته زه راشم او دلته به پیپرس پراته انټر کړم. نو تاسو وګورئ چې موږ سره 2 پیکیجونه اوس انسټال شوي. د هغې د جملې څخه یو SQL Alchemy دی موږ سره انسټال شوی دی او همدارنګه دویم چې دی پي سایکو PG2 په نوم باندې چې دا موږ سره اډاپټر دی یا برجینګ کوي د برج حیثیت لري صحیح شو. ډیټا په دې باندې موږ لیږو رالیږو. SQL Alchemy چې دا موږ سره ORM دی یعنې Object Relational Mapper دی صحیح شو. نو دا دواړه ما سره اوس انسټال شو. د دې نه وروسته زه راځم اوس یو ماډل جوړوم. ماډلز کې چې دی زه ورته د خپل ټیبل هغه ځانګړنې ذکر کوم چې زما ټیبل به کالم بیت شي او همدارنګه د کالم ډیټا ټایپ بیت شي هغه مې دلته په دې ماډل کې ورته ذکر کړم. راځم فرام SQL Alchemy د دې نه دا زه امپورټ کوم چې امپورټ کوم کالم ته امپورټ کوم همداسې راځم ډیټا ټایپ انټیجر ته امپورټ کوم او بل موږ سره سټرینګ ځکه که تاسو دلته راشئ نو موږ سره ID نمبر د انټیجر د همدارنګه نوم چې دی سټرینګ دی فادر نیم هم سټرینګ دی او پرنټ چې دی هم انټیجر. اوس په دې نه وروسته موږ راشو یو ډیکلریټیو فنکشن به موږ ډیفاین کړو صحیح ده او هغه ډیکلریټیو بیس به ورته ډیفاین کړو. هغه به د څه نه راخلو ډیکلریټیو بیس د هغه به د SQL Alchemy EXT ډیکلریټیو به راخلو صحیح شو. نو دلته به زه راشم ډیکلریټیو بیس به راوړم. بیس به زه دغې ماډل ته چې دغه د ټیبل کوم سټرکچر چې زه دلته ذکر کوم د دې لپاره زه بیس معرفي کوم صحیح شو. نو ما بیس چې دی دا ډیکلریټیو بیس دا فنکشن ما راواخیسته دا مې چې راواخیسته د دې نه وروسته زه راځم کلاس جوړوم. نو دا زما کلاس په څه په نوم باندې سټوډنټ ماډل په نوم باندې صحیح شو. او په دې کې زه ورته بیس خپل دا ډیکلریټیو بیس ښیم یعنې نوم نه پته لګېږي چې یو شی ډیکلیر کوو موږ که نه یو شی معرفي کوو. نو موږ ټیبل ته دغه خپل سکیما معرفي کوو یا د ټیبل ته خپل ماډل ور معرفي کوو چې دغه سکیما چې کوم موږ مخکې ذکر کړې ده په دغه شکل باندې ماته ته په Postgres SQL کې ماته ټیبل جوړ کړي. دلته به راشئ ټیبل نوم به ورکړئ. نو ما د ټیبل نوم مساوي ده سټوډنټ سره. د دې نه وروسته به تاسې راشئ دلته د ټیبل هغه سټرکچر چې دی درته ډیفاین کوم. نو زه به راشم لومړی ID ته ID مساوي کېږي ما سره کالم او ID ما سره چې ده ډیټا ټایپ یې انټیجر. نو زه به دلته ورته انټیجر ولیکم صحیح شو. او همدارنګه دا به ما سره پرایمري کی هم پرایمري کی به هم پرایمري کی معنا دا ده چې دا به ما سره اټو انکریمنټ هم وي همدارنګه فرضاً یو سټوډنټ ته یو ID معرفي شوه نو دغه یو چې دی بیا بل سټوډنټ ته موږ نشو معرفي کولی صحیح شو. او د دې به انډیکس هم موږ سره چې ټرو وي صحیح شو په داسې شکل. اوس راځم نیم ته نیم هم موږ سره کالم دی او دا ما سره سټرینګ فادر نیم ته راځم کالم دی او دا هم ما سره سټرینګ او دلته راځم STD ایج دا ما سره چې دی دا هم ما سره انټیجر. د ډیکلریشن ما وکړه چې ما سره په دې ټیبل نوم به سټوډنټ دي سټوډنټس او همدارنګه په دې سټوډنټس ټیبل کې ما سره ID موجوده وي هغه به انټیجر وي ډیټا ټایپ مې ورته ذکر کړل نیم فادر نیم همدارنګه سټوډنټ دی. اوس د دې نه وروسته موږ سره ضرورت د دې پېښېږي چې موږ کنیکشن جوړ کړو ډیټابیس کنیکشن سټرینګ ورته معرفي کړو صحیح شو ډیټابیس ډاټ PY. نو په دې نوم باندې ما ډیټابیس PY په نوم باندې فایل جوړ کړ. اوس د دې نه وروسته راشم فرام SQL Alchemy او د دې نه به د SQL Alchemy نه به زه چې امپورټ کوم کریټ انجن په نوم باندې یو فنکشن به امپورټ کړم. بیا به دې نه وروسته راشم فرام SQL Alchemy او د دې ORM کلاس نه چې دی زه به څه امپورټ کوم دلته به راشم سیشن په نوم باندې یا سیشن میکر په نوم باندې یو فنکشن به امپورټ کړم صحیح شو. اوس به د دې نه وروسته موږ راشو او دلته ولیکو چې زما انجن مساوي کېږي کریټ انجن سره. دا کریټ انجن موږ څخه اوس د ډیټابیس کنیکشن سټرینګ غواړي. نو کنیکشن سټرینګ اوس ورته موږ دلته لیکو صحیح ده DB URL دا مساوي کېږي په دې ځای کې اوس موږ ورته لومړی ولیکو چې زموږ دا ډیټابیس چې دی Postgres SQL دی صحیح شو. Postgres SQL دی او د دې کنیکشن سټرینګ چې دی ما سره دا به زه اوس ورته لیکم. دا موږ د کوم ځای نه لیکو دلته به راشو لومړی او دلته په خپل سرور باندې کلیک واخلو د دې پراپرټیز ته به راشو. پراپرټیز ته چې راغلو دلته به کنیکشن باندې کلیک واخلو. نو کنیکشن ته چې راغلو ګوره زموږ هوست نیم چې دی هغه لوکل هوست دی پورټ نمبر هم چې دی 450 او یوزر هم چې دی هغه موږ سره Postgres همدارنګه د دې پاسورډ هم موږ سره Postgres. بیا د دې کنیکشن د طریقه موږ سره دا ټیبل ډیټابیس دی د دې کنیکشن د طریقه موږ سره دا ډیټابیس دی دا اکسس کوو موږ صحیح ده. نو زه دلته راشم ورته به ووایم چې زما یوزر نیم چې دی Postgres دی صحیح شو او دا دې سره به ډبل کالم واچوم او بیا ورته ووایم چې دا پاسورډ دی صحیح. د دې نه وروسته به زه راشم لوکل هوست نیم ولیکم صحیح شو. بیا به دې ځای کې زه کوډ نمبر پیسټ کړم او دلته به سلاش ورکړم. بیا به دې نه وروسته د خپل ډیټابیس نوم ورکړم learn_first API صحیح شو learn_first API. نو دا کنیکشن سټرینګ ما سره جوړ شو دا زما کنیکشن سټرینګ شو.
پوسټ اس کیو ال دا بسل کول کې دا ضروري دی فرضاً تاسو منګو ډي بي کاروئ نو بدل تاسو چې په منګوز په نوم یا منګو اس وی په نوم باندې صحیح شو او زه خو دلته پوسټ کاروم نو پوسټ اس کیو ال ولیکم بیا به یوزر نیم ولیکم بیا به پاسورډ ولیکم بیا به هوست نیم بیا به پورت همدارنګه به خپل ډیټابیس نوم ولیکم دلته ډي بي یو ال چې دی دا به زه پاس کړم نو دلته انجن ما سره کریټ شو د دې وروسته به زه سیشن جوړ کړم سیشن مساوي کېږي د سیشن مایکر او دلته به زه ولیکم چې اټو کمیټ ما سره چیک فالس او د دې نه وروسته اټو فلش چې دی دا ما سره هم فالس او دې نه وروسته ما سره د دې بایندینګ چې وکړه فرضاً دا سیشن چې ما ته جوړی نو د دې بایندینګ د طریقه دا یو ال تاکسس دلته به زه ورته ولیکم انجن دا به زه سیف دا چې ما سیف کړ نو اوس به د دې نه وروسته زه راشم مین ډاټ پی واي دلته چې دی موږ به کوشش وکړو چې دغه سټوډنټ ایریا چې دی یا دا لیست دی دا به موږ خپل دې ډیټابیس ته ورواستو صحیح ده تر څو دلته ټیبل هم جوړ شي کنیکشن هم تست شي او دا کیوري موږ هم رن کړو تر څو د موږ سټوډنټ واخلو صحیح شو اوس به دې نه وروسته زه څه کوم دلته به راشم او دا دواړه فایلونه به زه امپورټ صحیح ده ډیټابیس امپورټ نو دلته به زه راشم دې ځای کې به زه د دې نه سیشن امپورټ کړم صحیح شو او بل به څه امپورټ کړم انجن دلته به زه راشم فرام او دې ځای نه دې ځای کې به زه خپل هغه ماډل چې دی هغه به امپورټ کړم صحیح شو نو دې ځای کې ما سره سټوډنټ په نوم باندې ماډل او دا به زه ورته ووایم چې اس ټي ډي ماډل فرضاً زه اس ټي ډي ماډل دې نه وروسته کاروم صحیح شو اوس دلته زه راځم یو فنکشن لیکم ډیف انټ ډي بي نو که تاسو فکر کړئ په نورو فریم ورکونو کې نو هلته موږ کنیکشن اوپن کوو بیا کنیکشن نه وروسته کیوري پاس کوو بیا د کیوري نه وروسته بېرته کنیکشن کلوز کوو یعنې هوبهو کار موږ هم دلته کوو صحیح دلته کنیکشن چې دی دا اوپن شي موږ سره بیا چې دا کیوري موږ سره پاس شي بیا چې دا کنیکشن کلوز شي نو اوس به موږ چیک کوو ډي بي از ایکوال ټو سیشن ځکه سیشن کې چې دی زموږ هر څه موجود دي کنیکشن هم موجود دی او کنیکشن سټرینګ هم موجود نو ما سره دا کنیکشن اوپن شي د دې نه وروسته به زه راشم او دا سټوډنټ ایریا چې دا به ورپاس کړم فار سټوډنټ ان سټوډنټس ایریا صحیح د دې نه وروسته به زه څه وکړم دلته به راشم ډي بي ډاټ آرټ صحیح شو اوس به دلته زه کوم ماډل چې ما دلته لیکلی دی صحیح ده ټیبل ماډل چې موږ کوم لیکلی دا به موږ ورپاس کړو صحیح شو نو دلته به زه ولیکم چې اس ټي ډي ماډل اس ټي ډي ماډل ما ولیکه یو طریقه موږ سره دا ده چې دلته راشو آی ډي آبجیکټ جوړ کړو او دلته ورته ووایو چې د سټوډنټ آی ډي راواخلو او دا چې ده ته خپل ټیبل ته ورواچوو صحیح شو یو طریقه دا ده چې موږ دلته راشو او دې ځای کې ډبل سټیریک ورته ولیکو او دلته ورته ووایو چې د دې سټوډنټ ایریا کې چې کومه ډیټا ده دا ټوله ته چی کړه ځان سره واچوه صحیح شو نو ماډل انډرسکور ډمپ په نوم باندې یو فنکشن په دې طریقه باندې بیا د دې نه وروسته چې دی زه دلته راځم دې ځای کې ورته لیکم چې ډي بي ډاټ کلوز زه به راشم چې دا فنکشن ما سره کار وکړي دا فنکشن زه دلته ورته کال کړم صحیح شو دا به زه سیف کړم د دې نه وروسته به زه راشم خپل سرور به رن یو وی آی کولن مین فایل نوم به ولیکئ دلته به ولیکئ او دې نه وروسته به ریلوډ تر څو تاسو سره سرور رن شي او دې ځای کې دا کیوري رن کوم دا کیوري چې زه رن کړم ګوره تر اوسه پورې موږ سره ډیټا نه ده راغلې ولې نه ده راغلې ګوره دلته چې دی موږ په ډیټابیس کې ورته ویلي چې موږ اټو کمیټ چې دی ته فالس کړ نو هر کله چې موږ ډیټابیس سره انټرکشن کوو نو دلته باید موږ ډي بي ډاټ کمیټ ولیکو صحیح شو نو دا چې زه کله ولیکم د دې نه وروسته چې دی ډیټابیس ته اټومیټیکلی ډیټا ځي صحیح شو اوس دې ځای کې تاسو ته یو ایرر درکړي یو ایرر دا درکړي اوس کنیکشن زموږ چې دی مشکل لري ځکه مشکل لري موږ ته وایي چې دا ډیټابیس د لرن انډرسکور پس اے پی آی په نوم باندې تاسو سره موجود نه دی تاسو راشئ دلته لرنینګ دی موږ چې لیکلی دی لرن لیکلی صحیح شو نو زه به دلته راشم ډیټابیس ته او دلته به لرنینګ کوم دا چې زه کله سیف کړم د دې نه اټومیټیکلی ریلوډ راځي ریلوډ چې راغی نو تاسو دلته ښکاري اوس بل ایرر درکړي تاسو ته وایي چې دلته ډیټابیس کنیکشن جوړ شو خو دلته چې دی سټوډنټ ټیبل چې تاسو سره موجود نه دی نو موږ دا ډیټا چې ده نشو سب کولی صحیح شو یا ډیټا چې ده ډیټابیس ته نشو استولی که تاسو دلته هم راشئ او دا سرچ کوئ اوس پورې موږ سره ایرر دی چې سټوډنټ ټیبل موږ سره موجود نه نو د دې نه وروسته به تاسو دلته راشئ سټوډنټ نه مخکې دې ځای کې به موږ بیز هم امپورټ کړو دلته ورته ووایو چې بیز ډاټ میټا ډیټا ډاټ کریټ آل او دې ځای کې به موږ ورته ووایو چې بایند زموږ مساوي دی د چی سره انجن سره فقط دا کوډ ورته ولیکئ د دې نه وروسته به راشئ تاسو سره به دلته سرور ریلوډ شي اټومیټیکلی به ستاسو ټیبل جوړ شي او بیا به د هغې نه وروسته ستاسو دا ډیټا په ټیبل کې سټور شي اوس که تاسو دلته راشئ او تاسو سره به دلته دوه ریکارډ راشي د دې ریکارډونو د کنفرم کولو لپاره به تاسو دا کوچنی کړئ دلته وګورئ موږ سره اول نمبر آی ډي چې دا احمد ده بیا فادر نیم چې دی علي دی او همدارنګه ایج چې دی موږ سره 10 په دې ځای کې هم همدارنګه نوم یې رحیم دی فادر نیم یې کریم دی او سټوډنټ ایج 20 ده اوس که زه راشم او دوباره زه دا ریفریش کړم نو موږ سره به دا یو ایرر راکړي تاسو ښکاري چې یو ایرر یې موږ ته راکړي نو موږ ته وایي چې دا الریډي ایگزیست دا ډیټا نو دلته به راشو موږ ورته ووایو چې ته داسې چل وکړه چې کاونټ از ایکوال ټو ډي بي موږ سره څه کوي کاونټ به دا کوي چې موږ دغه ډیټا که چېرته په ډیټابیس کې موجوده وه نو دوباره بیا مه انسرټ کوو که چېرته موجوده نه وه ډیټا انسرټ دلته به راشو کنډیشن به ولیکو اف کاونټ که دا ریکارډونه چېرته در سره موجود نه وه یعنې صفر وه صحیح شو نو ته څه وکړه دا فار لوپ وچلوه موږ سیف کړو نو اوس به تاسو سره دا ایرر نه درکړي صحیح شو نو که موږ دلته راشو او دوباره دا کیوري رن کړو نو کوم ایرر موږ سره نشته صحیح ده اوس به د دې نه وروسته راشو موږ به دلته دا لیست خپل کوم لیست چې دی دا به نو به فرض دلته موږ د دې لیست څخه استفاده نه کوو او
باقي به موږ د ډیټابیس نه ډیټا هم راخلو او دلته به یې شو کوو. دلته زه راځم اول کنیکشن جوړوم ډي بي سیشن او دې نه وروسته زه راځم ورته وایم چې ډي بي students is equal to db dot نو ما سره څه وکړه کیوري رن کړه کیوري چې رن شي کیوري کې زه ورته وایم چې std modern صحیح شو ډاټ all ټوله ډیټا ماته د سټوډنټس څخه راواخله او بېرته ماته چیرته ریټرن ډېر ایزي. اوس راځم دا ریفرش کوم نو دلته موږ سره ټوله ډیټا اوس کوم ځای نه راغلي اوس د ډیټابیس څخه راغلي. نو زه اوس راځم دلته سټوډنټ کریټ کوم صحیح شو. زه چې وخت کې سټوډنټ کریټ کوم دلته او دا پوسټ کوم نو دا باید اتوماتیکلی دلته په ډیټابیس کې سټور شي. نو د دې طریقې سره کوم دا زه به راشم دلته به دا کوډ ریموو کړم دا مې چې ریموو کړ د دې نه وروسته به راشم کنیکشن به خپل جوړ کړم صحیح شو. ډي بي از ایکوال ټو سیشن بیا به د دې نه وروسته زه راشم ډي بي انډرسکور student is equal to دلته ورته وایم چې std model صحیح شو. او په دې ځای کې به زه ورته وایم چې student model dump په دې طریقه باندې ډبل سټیټ چې دی ما سره دلته ایکسپلینیشن دی فضل د دې سټوډنټ د سکیما نه چې هر څه راځي ته هغه راواخله او صحیح کړه په دې سټوډنټ ډي بي سټوډنټ ویریبل کې ثبت کړه صحیح شو. د دې نه وروسته چې وکړه ډي بي ډاټ اډ او دلته زه ورته وایم چې ډي بي سټوډنټ صحیح شو. نو دا چې زه کله سیو کړم نو د دې نه وروسته زه کولی شم چې خپل ډیټا په ډیټابیس کې ثبت کړم. زه راشم دا به ریفرش کړم دا چې زه وخت کې ریفرش کړم نو د دې نه وروسته زه راځم میتھډ ته پوسټ میتھډ ته زه راغلم اوس دلته راځم ګوره ما سره دوه ریکارډونه موجود دي صحیح ده په ډیټابیس کې. زه راځم دریم ریکارډ انټر کوم دلته راځم اې ډي ورته درې انتخابوم دلته ورته نوم انتخابوم ایان پلان مې فرزند مجید او دې ځای کې چې دی ایج ورته انتخابوم فرزند 13 years. نو زه چې کله دا ایگزیکیوټ کړم تاسو وګورئ ما سره دلته سټوډنټ اډیټ سکسس اوس دلته راځم دا کنفرم کوم دا ریکارډ موږ سره نه راغلی ځکه به نه راغلی چې دلته موږ یو شی پرېښی دی چې ډي بي ډاټ کمیټ ځکه دا اټو کمیټ چې موږ اف کړی دی په ډیټابیس کې صحیح شو. نو دا چې کله د ډیټابیس کنیکشن کې موږ دا اف کړی دی نو تاسو چې کله څه انټراکشن کوئ یا ډیټا اچوئ یا ډیټا ریموو کوئ نو تاسو مجبور یاست چې ډي بي کمیټ ولیکئ صحیح شو. زه به دلته راشم دا به دوباره ایگزیکیوټ کړم دا ریکارډ دا چې کله ایگزیکیوټ کړم نو اوس ګورئ دا ډیټا به موږ سره په ډیټابیس کې سټور شوي صحیح شو. دلته زه راځم او دا زه رن کوم نو تاسو به دلته دریم ریکارډ راښکاره شي. نو دریم ریکارډ موږ سره راښکاره شو ایان او دا نوم مجیب دی او سټوډنټ ایج دی 14 صحیح شو. که تاسو دلته کنفرم کوئ نو دلته راشئ دا ایگزیکیوټ کړئ تاسو به درې ریکارډ دلته ښکاري. نو دا موږ سره شی شو دا کریټ شو. اوس د دې نه وروسته زه راځم او ورته وایم چې زه فرضاً یو سټوډنټ غواړم چې پیدا کړم نو دا ډیټا دې ماته د ډیټابیس نه راغلي صحیح ده. نو زه به دلته راشم اوس که زه ټرای کړم او دلته درې ولیکم نو ما سره به ډیټا نه راغلي ناټ فاوند ځکه تر اوسه پورې موږ ډیټابیس سره انټراکشن نه دی کړی صحیح شو. نو زه به دلته راشم دا کوډ به ریموو کړم اول به چې وکړو موږ به کنیکشن جوړ کړو صحیح شو. کنیکشن هم جوړ کړ د دې نه وروسته به څه وکړو را به شو ډي بي سټوډنټ او دلته به موږ کیوري وچلو صحیح شو. دلته به ورته ووایو چې اس ټي ډي ماډل بل چې کله موږ غواړو چې یو آی ډي بیز موږ یو ریکارډ پیدا کړو نو دلته موږ چیک کوو یو فنکشن ده د فلټر په نوم باندې دا به رن کوو صحیح شو. نو زه به دلته ورته ووایم چې اس ټي ډي ماډل آی ډي از ایکوال ټو آی ډي فرست په دې شکل باندې. اوس د دې نه وروسته به زه ورته یو کنډیشن ولیکم صحیح شو. if ډي بي سټوډنټ که چېرته ډي بي سټوډنټ پیدا شو نو ته څه شی وکړه ما ته دا ډي بي سټوډنټ ریټرن صحیح ده. نو زه به دلته راشم ورته ووایم چې ریټرن ډي بي سټوډنټ که پیدا نه شو نو بیا څه وکړه ایلس نو ریټرن کړه ناټ فاوند صحیح شو. دا سیو کړئ اوس او د دې نه وروسته راشئ دا یو ځل ریفرش کړئ دا مې چې ریفرش کړه زه دلته ټرای آوټ ورته وایم درې ریکارډ ورکوم مخکې ما درې ورکړم ما ته ویلې چې ناټ فاوند اوس که زه درې ورکړم نو ما سره به دلته راغلي ایان صحیح شو. که فرضاً زه دوه ورکړم ایگزیکیوټ کړم نو ما سره به دویم ریکارډ راغلي که یو ورکړم نو اول ریکارډ به ما سره د ډیټابیس څخه راغلي. د دې نه وروسته زه راځم او یو بل فنکشن ورته ډیلیټ کړم صحیح شو. کنیکشن جوړوم بیا د دې نه وروسته زه ورته څه وایم چې ډي بي سټوډنټ از ایکوال ټو ډي بي کیوري اس ټي ډي ماډل صحیح شو. فلټر کوم اس ټي ډي ماډل آی ډاټ آی ډي از ایکوال ټو آی ډي فرست صحیح شو. اوس ورته وایم که اف ډي بي انډرسکور سټوډنټ که دا پیدا شو ما سره چې وکړه ډي بي ډاټ ډیلیټ او دې ته چې ورستوم ډي بي سټوډنټ صحیح شو. او دلته ورته یو میسج کړم سټوډنټ ډیلیټډ سکسسفولي که چېرته دا ونه شو ریکارډ پیدا نه شو نو چې وکړه ریټرن ناټ فاوند سیو. د دې نه وروسته راځم یو ډیکوریټر ورته ولیکو صحیح شو. نو ډیکوریټر به موږ دلته ورته ولیکو چې اف ډیلیټ صحیح شو. او دلته ورته ووایو چې سټوډنټ سلش آی ډي ابجیکټ ټایپ آی ډي پاس کوئ صحیح ده. دا به سیو کړم زه د دې نه وروسته به راشم دا به ریفرش کړم اوس زه غواړم چې دریم نمبر ریکارډ دا ډیلیټ کړم لومړی به راشو موږ دلته ټرای کړو دریم به ورکړو ایگزیکیوټ نو موږ سره ریکارډ راواخیست صحیح شو. اوس د دې نه وروسته موږ به راشو ډیلیټ سټوډنټ په نوم باندې یو میتھډ موږ سره راغلی اوس به دلته درې آی ډي ورکړو او ایگزیکیوټ ورته انټر کړو نو داسې وګورئ سټوډنټ ډیلیټډ سکسسفولي په ډیټابیس کې به کنفرم کړو دلته به راشو نو دریم ریکارډ چې دی دا به موږ سره ډیلیټ شوی. ولې ډیلیټ نه شو ځکه موږ دلته کمیټ پرېښی دی صحیح ده ډي بي کمیټ نو دا کمیټ چې دی دا شرط دی ځکه موږ په ډیټابیس کې هلته کمیټ اف کړی دی. که زه دوباره راشم او دا ایگزیکیوټ کړم نو تاسو وګورئ سټوډنټ ډیلیټډ سکسسفولي اوس یې دلته کنفرم کړئ نو تاسو سره به دریم نمبر سټوډنټ ډیلیټ شوی صحیح شو.
دا ډیلیټ میثډ موږ سره اوس د دې نه وروسته راځم او اپډیټ باندې کار اپډیټ std صحیح شو دلته اي ډي موږ ورکړو انټیجر او د دې نه وروسته موږ سره چې دی موږ یو نوی ریکارډ به هم انټر کوو کنه ځکه چې اپډیټ کوو نو باید یو نوی ریکارډ هم موږ انټر کوو تر څو اپډیشن وکړو صحیح شو نو تاسو راشئ دلته کریټ ته ګورئ موږ دلته چې کله ریکارډ جوړو نو دلته موږ سکیما ورپاس کوو صحیح ده چې په دغه سکیما باندې ته دا ډیټا اخلو او ډیټابیس ته اچوو صحیح لومړی به موږ څه وکړو کنیکشن به جوړ کړو او د دې نه وروسته به موږ دا کوډ کاپي کړو په دې طریقه باندې او د دې نه وروسته موږ ولیکو چې اف ډي وي سټوډنټ که چېرته سټوډنټ پیدا شو تاسو سره صحیح ده نو ته څه وکړه که سټوډنټ چېرته پیدا شو نو ډي وي سټوډنټ ډاټ نیم صحیح ده دا مساوي کړه سره د سټوډنټ ډاټ نیم سره صحیح شو د دې سټوډنټ ډاټ نیم دا خو ډیټابیس نه راواخیسته صحیح شو نو اوس ته څه وکړه دا ډیټا پې اوور رایټ کړه یعنې دا ډیټا په دې سټوډنټ نیم باندې ور واچوه صحیح شو همدارنګه ډي وي student father name is equal to student dot father name صحیح شو dv underscore student dot std age is equal to student dot std age صحیح شو دا چې کله وخت کې تاسو ولیکئ د دې نه وروسته به تاسو څه وکړئ dv dot commit دا فنکشن به ولیکئ یعنې دلته به اوور رایټ شي په زوړ ریکارډ باندې نوی ریکارډونه صحیح شو نوم به اوور رایټ شي فادر نیم به اوور رایټ شي ایج به اوور رایټ شي بیا به د هغې نه وروسته تاسو چې کمیټ کړئ دا چې کله کمیټ شو بیا به تاسو یو میسج ورته ولیکئ صحیح شو student updated successfully صحیح شو successfully داسې که چېرته دا مشکل ولري یا پیدا یې نه کړي کارډ نو تاسو وکړئ ریټرن ناټ فاوند صحیح شو دا به تاسو سیف کړئ د دې نه وروسته به راشئ او دلته به ډیکلیټر ورته ولیکئ پورټ نوم باندې صحیح ده دلته به چې وکړو موږ به پات ولیکو د دې نه وروسته موږ آی ډي ورپاس کړو په دې شکل باندې دلته به راشو دا به ریفریش کړو آل سټوډنټس ته زه راغلم په آل سټوډنټس کې به دلته زه دا دویم نمبر سټوډنټ چې دی دا به زه اپډیټ کړم صحیح شو نو اپډیټ ته زه راغلم پټ دې ځای کې به زه 2 ورته ولیکم او د دې نه وروسته به زه راشم دا به کاپي کړم دا مې کاپي کړه دلته پیسټ صحیح شو نو آی ډي 2 ده سټوډنټ ایج فرضاً مخکې 0 دی ما سره تاسو دې ځای هم کنفرم کولی شئ نوم یې رحیم دی پلان مې کریم دی همدارنګه ایج یې چې دی 0 نو دلته راشم دلته ورته ولیکم چې د ایج فرضاً 15 شو نوم یې چې دی نومان شو د پلان نوم یې چې دی علي اکبر شو صحیح شو زه اوس دا اکزیکیوټ کړم دا چې کله اکزیکیوټ کړم نو دلته ماته میسج راشي چې سټوډنټ اپډیټډ سکسسفولي صحیح ده اوس به راشو دلته به کنفرم کړو نو د رحیم په ځای باندې به نومان راغلی او د پلار په نوم په ځای باندې به علي اکبر راغلی او ایج په ځای باندې به موږ سره 15 راغلی مخکې 0 صحیح نو دا موږ سره چې شو دا موږ سره کلاود اپریشن د فرست اپی آی له طریقې موږ څنګه کولی شو چې کلاود اپریشن وکړو په دغه طریقه باندې دغه سورس کوډ چې دی دا کوډ تاسو کولی شئ چې زما د ګیټ هاب ریپوزیټري څخه هم ترلاسه کړئ صحیح ده نو دوستانو تاسو کولی شئ چې د ریپوزیټري څخه دا سورس کوډ ترلاسه کړئ ډېره مننه ښه وخت ولرئ